أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الله پاک نازل کړی دی کتاب د حق د ښکارا کېدو د پاره ول میزان او تله. وما يدريك لعل الساعة قريب او سسیز تعالی خبر در کړی دی په باره د قیامت کې یقینا قیامت دا خو نږدې دی. نو الله پاک فرمای من کان یرید حرث الاخرة نزد له فی حرثه. څوک چې اراده کوي په عمل خپل سره حرث الاخرة ګټه د اخرت نزد له فی حرثه زیات ورکو مونږ دلرا په ګټه د هغه کې یعنی دل مونږ د هغه ګټه هغه سیوا ورکو. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها او څوک چې اراده کوي په عمل خپل سره حرث الدنیا ګټه د دنیا نؤته منها نو مونږ ورکو دلا د دې دنیا نه خو دومره نه ورکو چې څومره د اراده لري څومره چې د ده لپاره مونږ مقرر کړی دا هم هغه دنیا ولا مونږ ورکو خدای د آخرت نه محروم شي. وردی وجنا الله رب العزت فرمای وما له فی الاخرة من نصیب او نبوی دلره په آخرت کې هیڅ حصہ. نو انسان چې عمل کوي نو د بنیت پدې کې د الله د رضا کده صرف د دنیا د حصول د پاره عمل کوي نو الله پاک چې دنیا د پاره څومره مقرر کړی دا هم هغه دنیا به ته ملاوي لیکن د آخرت نه بده محروم کیږي. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. آیشته د دو شریکان شرعوا لهم من الدين چې جوړ کړی وي دولرا د دین نه ما لم یأذن به الله هغه خبرې چې اجازت نه ده ورکړی د هغې الله تعالی. آیا دو چې د الله پاک سره کم شریکان جوړی نو دغه شریکانو هم داسې سسیز جوړ کړی دی یا داسې حکم هغه را لګلې ده چې الله پاک د هغه اجازت نه دی ورکړی او دو هغه شی جایز یا حلال ګرځول. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم او کچری نوې نیټه لیکل شوی د فیصله لقضي بينهم نخامخا فیصله بشي و بمندلو کی یعنی وصف الله پاک دو هلاک. وان الظالمين لهم عذاب الیم او یقینا ظالمان د دو د پاره عذاب دردناک. ترى الظالمين تبوین ظالمان مشفقین
یرا کون کی مما کسبو د هغه عملونه چې دوی کړی دي وهو واقع بهم او سزا د هغه برا پریوزی په دوی باندې یعنی د دغه عملونو سزا هغه به دوی ته خامخا ملوي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړل دي او عملونه یې کړی دي نیک فی روضات الجنات فبغچو د جنتونو کې بوي لهم ما یشاءون عند ربهم ددو د پاره بوي هغه څه چې دو غواړي عند ربهم پنځ د رب ددو ذلك هو الفضل الكبير دا فضل ډیر لوی دی ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا دا هغه سیز دی چې زیره ورکوي الله تعالی بندگانو خپل ته هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی او عملوا الصالحات او نیک عملونه کوي دغه مومنان چې نیک عملونه کړی دي دوی بر جنت په باغچو کې وي او ردو د پاره به هغه سوي چې دوی سغواړي او دا لویه کامیابی ده نو الله پاک وایي دا خوشخبری او زیره ده الله پاک د خپل هغه بندگانو د پاره دی چې ایمان راوړي او نیک عملونه کوي قل تورتوایا لا اسألكم عليه اجرا زنه غواړم تاسو نه پدی باندې سمزدوري سبدلا الا الموده في القربى مگر چې مینا وکي پنځدېکت د الله تعالی یعنی تاسو نه د محبت رشتہ د رشتې محبت هغه غواړم علماء بدی ذکر کی یو سو اقوال ذکر کړي چې الا الموده فی القربى د دین څه مراد نو الله پاک ته تقرب حاصل کړي په طاعت سره یعنی تاسو الله پاک ته نزدېکت حاصل کړي په نیکو اعمالو سره او دویم دا چې قربا په معنا د قرابت نسبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه دا چې د قریشو د ټولو خاندانونو سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل ولی و نو حاصل دا شو چې زه غواړم تاسو نه چې لحاظ وکړئ زما د قرابتداري او د رشتہ داري د دې لحاظ تاسو نور مزدوری تاسو نه زپدې باندې نه غواړم چې تاسو مال پدې باندې سبد لره ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنا او چا چې وکړه نیکی نزيد له فيها حسنا نو زیات وکوم دلره پدې کې خایس زکه یو نیکی د هغه بدلا په لس چنده کم اس کم او په بر باندې چې څومره اخلاصي نو دومره د دې بدلا هغه سیوا کی ان الله غفور شکور یقینا الله پاک بخون کې او قبلون کې د عملونه ام یقولون ایدوای افترا چې د جوړ کړی دی علی الله کذبا په الله پاک باندې درو فإن يشاء الله كأغوړي الله پاک يختم على قلبك مهر بولګي پزړستا باندې ويمحو الله الباطل اورانوي الله پاک باطل لرا ويحق الحق بكلماته او خار کوي الله پاک حق لرا په کلمو خپل سره انه عليم بذات الصدور یقینا الله پاک په هده پاغا پټو رازونو د سینو باندې وهو الذي الله پاک هغه ذات ته يقبل التوبه عن عباده
چې قبلوي توبه د بندگانو خپلو ويعفو عن السيئات او عفو کوي د بدونا ويعلم ما تفعلون او پویږي الله پاک په هغه سبانی چې تاسو کوئ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات او قبلوي الله پاک عملنا او دعاګانی د هغه کسانو چې ایمان راوړل دي او عملونه یې کړی دي نیک ويزيدهم من فضله او زیاتی باور کې دوته د فضل خپلنا والکافرون لهم عذاب شدید او کافران چې دي د دوی د پاره عذاب سخت ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض او کفراخ کړه وی الله پاک رزق لعباده د بندگانو خپلو د پاره لبغوا في الارض نخامخا سرکشی بکړي ودو پزمکه ولكن ينزل بقدر ما يشاء دا جواب د یو سوال وشو او جواب داسي چې مخکي ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات او قبلوي الله پاک عملونه او دعاګانې د هغه کسانو چې ایمان راوړی دي او زیاتی باور کې دوته د فضل خپل نو سوال راغی چې الله پاک د مؤمنانو دعاګانې قبلای نو مؤمنان خو د رزق د فراخۍ د پاره سوالونه بیا ولې د دو رزق د فراخه نو جواب وشو ولو بسط الله الرزق لعباده کچری فراخه کړه وی الله پاک رزق د بندگانو خپلو نو خامخا دو بسرکشي کړي و پزمکه یعنی کده ټولو مسلمانانو د ټولو مؤمنانو رزق الله فراخه کړه نو نقصان خو بدار غلو چې عبادت مالیه دا به بالکل ختم شوی د دنیا دا خو یو محتاج ده او بل صاحبي وسعت والد نو صاحبي وسعت والد چې په د باندې د مال کم فریضه او د الله پاک د حکم موافق ادایګی راشي نو غریب هغه ردی حقدار ګرځي دی غریب دی وای چې غریب نه وای نو دا به بیا حقدار د دې سو په مالدار باندې خدغه حق ادا کیږي نو د مال عبادت دا به بالکل ختم شوی د دنیا دویم دا چې دهریتوب به شروع شي او اکثریت فسادات او نافرمانیانی دا د مال د وجنا پیدا کی نو الله پاک فرمایي چې ز په خپل بندګانو باندې ډیر خپو نو کټول لما رزق فراخ ور کړی نو بیا خو بلوی فساد پس مکه کې دوی جوړ کړ ولكن ينزل بقدر ما يشاء لیکن را لګي الله پاک په اندازې سره ما يشاء څومره چې وغواړي انه بعباده خبير بصير یقینا الله پاک په بندگانو خپل باندې خبردار او لیدونکي دا هر چا د حالتنا الله پاک خبردار ده او علیم ده په هغه وهو الذي ينزل الغيث او الله پاک هغه ذات ده چې را لګي باران من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ورستو د ناامید کېدلو د خلقنا او خوروي رحمت خپل چې خلق ناامید شي چې را باران نکي او فصلونه خراب نو الله پاک باران راووري او ټول خلق دا کوشش کوي د دې چې باران وشي لیکن هیڅ څوک د دې طاقت نه لري چې سو پوری الله پاک نه غوښتلی چې څوک یو ساس کې باران وکړي موسمیات والا پیشنګویانی ورکړي چې د بارانونو امکانات راغلی وریځي هغه واپس شي باران نشي نو الله پاک هغه ذات ته چې بارانونه راوړي
وهو الولي الحمید او هغه اختیارمن او صفات کړی شوی ومن آیاته او بعضی د نخو د وحدانیت د الله پاک نه خلق السماوات والارض پیدایش د اسمانونو او د ځمکې ده وما بث فیهما من دابه او هغه څه چې خواره کړی دی په دې دواړو کې د زند سرونه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير او الله پاک د دو په جمع کولو باندې کله چې وغواړي قدرت لرونکی دی دا هر سبا الله پاک دوباره راجمع من کانا سوک چې اراده لري په عمل خپل سره حرف الاخرتی د ګټي د اخرت نزيد له في حرفه زیات ورکو مونږ دلرا په ګټه د هغه کې ومن کان او سوک چې وی يريد حرث الدنيا چې اراده لري د ګټي د دنیا یعنی په خپل عمل سره ده صرف دنیا طلب نؤتيه منها نمون ورکو دته د هغینا په دومره مقدار څومره چې موږ غواړو وما له في الاخره او نبوي دلره په آخرت کې من نصيب سحسا ام لهم شركاء آیشته د دو شرکات شرعوا لهم چې جوړ کړی وی دولرا من الدین د دیننا ما لم يأذن به الله هغه خبرې چې اجازت نه دی ورکړی د هغې الله پاک ولولا کلمة الفصل او کچری نوې نیټه لیکلی شوي د فیصلې لقضي بینهم نو خامخا فیصله به کړی شي و په میندو کې وس په دو باندې عذاب راغلی او ردو فیصله بشي وان الظالمین او یقینا ظالمان لهم عذاب الیم د دو د پر عذاب دردناک ته تر الظالمین تبوین ظالمان مشفقین یرکون کی مما دا هغه عملونه کسبو چې دو کړی دي وهو واقع بهم او سزا د هغې برا پریوزي په دو باندې والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي في روضات الجنات فباغچود جنت کی بوی لهم ددو د پار بوی ما یشاؤون هغه سچدو غواړي عند ربهم فنز درب ددو ذلك هو الفضل الكبير دا فضل ډیر لوی دی ذلك الذي دا هغه سیز دی يبشر الله چې زیره ورکوي الله پاک عباده بندگانو خپلو ته الذين آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی او عملونه یې نیک کړي دي قل تورته ووایه لا أسألكم عليه أجرا زنه غواړم ستاسو نه په دې باندې مزدوري إلا المودة في القربى مگر محبت درشتي
ومن یقترف او چاچی وکړه حسنتن نیکی نزید له فیها نو زیاتو مونږ دلر پدی کی حسن خایس ان الله غفور شکور یقینا الله پاک بخون کے او قبلون کے دا عملونو دے ان الله غفور یقینا الله پاک بخون کے شکور قبلون کے دا عملونو دے ام یقولون آیدوائی افترا چې د جوړ کړی دی علی الله کذبا فالله پاک باندې درو فإن يشاء الله کچری وګړي الله پاک یختم علی قلبک نو مهر بولګوي پزړستا ويمحو الله الباطل اورانوی الله پاک باطل لرا ويحق الحق او خارکوی حق بکلماته فکلمو خپل سرا انه علیم یقینا الله پاک په ده بذات الصدور پپټو رازو د سينو وهو الذي او الله پاک هغه ذات ته يقبل التوبه چې قبلوي توبې لرا عن عباده د بندگانو خپلنا ويعفو عن السيئات او معافي کوي د بدونا ويعلم ما تفعلون او الله پاک پی جنی هغه سجتا سوی کوي ويستجيب الذين امنوا او قبلوي الله پاک دعاګانې د هغه کسانو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ويزيدهم من فضله او زیاتی بور کی دوتا د فضل خپلنا والکافرون او کافرات لهم عذاب شدید دولر عذاب سخت ولو بسط الله الرزق او کچری فراخ کړه الله پاک رزق لعباده د بندگانو خپلو لبغوا فی الارض خامخادو بسرکشی کړي او پزماکه کی ولکن ينزل لیکن رالیگی بقدر فاندازی سرا ما یشاء سمرچ اغاڑی انه بعباده خبیر بصیر یقینا الله پاک په بندگانو خپل باندې خبردار او لیدونکی دی وهو الذي او الله پاک هغه ذات ته ينزل الغيث چرالیږي باران من بعد ما قنطوا ورستو د ناامید کېدلو د خلقنا وينشر رحمته او خروي رحمت خپل وهو الولي الحميد او هغه اختیارمن او صفات کړی شوی دی ومن آیاته او بعضی د نخو د الله پاکنا خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو او زمکې ده وما بث فيهما او هغه څه چې خواره کړی دي په دې دوانو کې
دابه د زند سرونه وهو على جمعهم او الله پاک په جمع کولو د دو باندې اذا يشاء کله چې وغواړي قدیر قدرت لرونکی دی